سلا- سلامونه او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو ملګرو. راځو سټارټر ته لیسن 1 مای فیملی زما کورنۍ. په د فیملی ټری کې ګرینډما، ګرینډپا، موم، ډیډ، آنټ، انکل، برادر، سیسټر اینډ کزن دا موجود دي. نو لاندې راځو درس شروع کوو. هیلو سلام، آی ایم لیو، زه لیو یم. آی ایم 11 years old، زه 11 کلن یم. Amy is my sister، زما خور ده. we have got a big family، موږ یوه غټه کورنۍ لرو. I am Amy، I am 7 years old. Max is my brother، هغه زما ورور دی. he is 9، هغه 9 کلن دی. Hi، I am Amy، زه Amy یم. I have got a grandma and a grandpa، زه یوه نیا او نیکه لرم. I have got an aunt، یو تره، and an uncle، یو ترور هم لرم. aunt ترور and uncle تره. and I have got 2 cousins، او دوه د تره زامن لرم. hello hi، I am Holly، زه هولی یم. I have got a sister، زه یوه خور لرم. her name is Holly، د هغې نوم هولی دی. she is 7، دی اووه کلنه ده. we have got 2 cousins، موږ دوه د تره زامن لرو. and their names are Annie and Leo، دوی نومونه Annie او Leo دي. اوس لاندې راځو read and write the names، زه وایي تاسې ولولئ او دغه نومونه ولیکئ. lesson 2 ته راځو. read and write true or false، دلته غلطې او صحیح جملې دي. the red car is bigger than the blue car، سور کار د آسماني رنګ موټر څخه غټ دی، صحیح دی. the green car is faster than the red car، شین موټر د سره موټر نه تیز دی، دا غلطه ده. the blue car is slower than the green car، دا هم غلطه ده. the green car is bigger than the blue car، دغه شین موټر غټ دی نسبت دغه آسماني رنګ موټر ته، صحیح دی. the red car is faster than the green one، د سور موټر د شنه موټر څخه یعنی تیز دی، صحیح دی. the blue car is slower than the red car، دا هم صحیح دی. so the elephant is bigger than the monkey، خاطی د بیزو په نسبت غټ دی. the giraffe is taller than the zebra، جراف د زیبرا څخه د ځنګلي خار د دې څخه غټ لوړ دی. the donkey is faster than the cow، خر د غوا څخه تیز دی. and the goat is smaller than the horse. it was read and write true or false، تاسې بیا ولیکئ. it was sunny، هوا لمریزه وه، صحیح ده. the children were sad، ماشومان خفه وو. په تصویر کې ماشومان خفه دي او که خوشحال، نو دا چې غلطه ده. the girl was hungry، نجلۍ وږې وه، صحیح ده. the boy was thirsty، هلک تږی و، دا هم صحیح ده. mom and dad were cold، د دوی سړک کېده، دا غلطه ده. دا د میاشتې نومونه دي، خپله در سره تمرین کوئ. ask and answer about you، وایي تاسې د ځان په اړه سوال او ځواب مطرح کوئ، لکه when is your birthday، ستاسې کلیزه کله ده. how old are you، تاسې څو کلن یاستئ. my birthday is in June، زما کلیزه په جون کې ده. I am 9، زه 9 کلن یم. حساب هم تاسې خپله ولیکئ، دلته سره جمع کړئ. راځو لاندې. they are from Australia، دوی د استرالیا څخه دي. ایجپت دی، د UK، رشیا، سپین، تایلند، استرالیا، د US، برازیل. هولي راځي. where are our cousins، زموږ تر زامن چیرته دي. I don't know، زه نه پوهېږم. here is a photo، دلته یو تصویر دی. there's Amy and there's Leo، دا Amy او Leo دي. look ګوره، they are دوی دلته دي. hello they aren't Annie and Leo، دوی Annie او Leo نه دي. they are from Russia، دوی د روسیا څخه دي. Annie and Leo are from Australia، دوی Amy او Leo بیا د استرالیا څخه دي. are they Amy and Leo، آیا دوی Amy او Leo دي. no they aren't، they are from the USA، دوی د متحده ایالاتو څخه دي. are you Max، hi are you Max and Holly، آیا تاسو Max او Holly یاستئ. so Leo، I am Leo and this is Amy. we are your cousin، موږ د ستاسې د تره زامن یو. really
رښتیا وایي it's an old photo د یو پخوانی تصویر دی. So listen to the story وایي تاسې دغه کیسه ته بیا غوږ ونیسئ and repeat او تکرار یې کړئ act تاسې چې وکړئ تمثیل وکړئ. So let's learn. راځئ چې زه یې کوو. I am from Egypt. زه د ایجپت څخه یم. She is from Canada. دی د کاناډا څخه ده. He is from Brazil. هغه د برازیل څخه دی. We are from Afghanistan. موږ د افغانستان څخه یو. They are from Russia. نو په سوال کې موږ څنګه جوړو. Where are you from؟ تاسو د کوم ځای یاستئ. Where is he from؟ هغه د کوم ځای څخه دی. And where are we from؟ موږ د کوم ځای څخه یو. And where are they from؟ دوی د کوم ځای څخه دي. So she is from the UK. هغه د UK څخه ده. دا صحیح ده. They are from Brazil. دوی د برازیل څخه دي. دا هم صحیح ده. We are Spain. We are from Spain. موږ د سپین څخه یو. دا غلطه ده. He is from Spain. هغه د سپین څخه دی. They are from the USA. د متحده ایالاتو څخه. دا صحیح ده. Tom is 9. Tom کلن دی. He is from the UK. هغه د متحده د لندن څخه دی یا د انګلند څخه دی. Anna and I are friends from Russia. Anna او زه ملګري یو د روسیې څخه. So Jamie is هغه ته کلن دی. He is from Australia. هغه د استرالیا څخه دی. Jack and Carol are brother. یورونه دي. They are from the USA. دوی د متحده ایالاتو څخه دي. Lesson 3 Grammar and saying. Think of a boy or a girl. وایي تاسې د یوې نجلۍ یا خلک په اړه فکر وکړئ. Ask and answer. تاسې سوال ځواب مطرح کړئ. لکه دلته ویلي دي is it a girl؟ آیا دا نجلۍ ده؟ Yes it is. هو نجلۍ ده. Where is she from؟ د کوم ځای څخه ده. She is from the UK. د لندن څخه ده. How old is she؟ هغه څو کلنه ده. She is 8 کلنه ده. It's Jenny. دا څوک ده؟ Jenny ده. لکه څنګه چې is it a girl؟ Is it a boy؟ آیا هغه یو خلک ده؟ Yes it is. Where is he from؟ هغه د کوم ځای څخه ده. He is from Australia. هغه د استرالیا څخه دی. How old is he؟ هغه څو کلن دی. He is 10 years old. 10 کلن دی. It's Tom ده. Tom دی. په دې ډول سره تاسې هم یو منظم تمرین ترسره کړئ. Razu, Jenny is 8. She's from the UK. Tom is etc. Razu, where are you from؟ تاسو د کوم ځای یاستئ. I am from the UK. زه د UK یم. Hello. How are you today؟ تاسو څنګه یاستئ. This is my friend. زما ملګری دی. He is from the USA. دی د امریکا څخه دی. How are you today؟ I am from Brazil. Nice to meet you. It's nice to meet you. په لیدو مو خوشحاله شوم. Nice to meet you too. تاسو په لیدو هم خوشحاله شوم. دا بعضې لغتونه دي. تاسې ځان سره خپله وګورئ. We drink from a cup. موږ ځینې په کپ کې چای څښو. We eat with a spoon. موږ په کشوغه سره خوراک کوو. We draw with a crayon. موږ په دې سره یعنې پنسل باندې چی کوو. موږ رسامي کوو. We play all afternoon. موږ ټول ماسپښین لوبه کوو. نو اوس راځو لاندې describe what's happening in the picture below. وایي تاسې دا تشریح کړئ چې په لاندې تصویر کې څه کیږي. یو spring دی. یو summer دی. autumn دی. خزان. winters garden and season. The lazy bear یعنې سسته یږه. It's spring in the forest. اوس په ځنګل کې پسرلی دی. It's warm and sunny. هوا ګرمه او لمریزه ده. And all the animals are awake. او ټول حیوانات ویښ دي. But Bruno the bear is still asleep. مگر برنو چې یږه ده لا هم ویده ده. Bruno is very lazy. برنو چې ده هغه ډیره سسته ده. Now it's summer. اوس وړی دی. It's hot and there are lots of flowers. اوس ګرمي ده او زیات ګلان دي. The animals are happy. حیوانات خوشحاله دي. Because they love summer. ځکه چې دوی وړی خوښیږي. But where is Bruno؟ خو برنو چیرې ده. برنو دغه یږې ته ویل کېږي. صحیح ده. Bruno is still asleep. لا هم ویده ده. So what a lazy bear. سسته او ټمبله یږه ده. In the autumn په autumn کې یعنې په مني کې the animals are happy sleepy. حیوانات چې کوم دي هغه ډېر داسې خوبزن وي. خوبونه ورځي. They are ready for winter. دوی آماده دي د ژمي لپاره. But where is Bruno؟ برنو چیرته دی.
Borno is still a Bahmida. It doesn't know Anapuigi words a tom chatum chishtaway. Now it's a venturous Jamade. And the animals are all asleep in their warm houses. Our tool hayawanat Pologaram Kurunuki Vidadi. But where is Borno? Borno Chirida. Borno is awake. Hagau Chide Pedar. He is in his garden. They Pukul Bahki. What a nice long sleep. He says thy wife. Oh no, it is winter. I'm all alone. Barno isn't happy. He goes back to bed. With the key. Now it's spring again. The animals play in the forest. They are very happy. The world is warm, nadai garma and sunny again. Bial Marida Shola. And but where is Barno? Barno Chiri. Barno, the animals shout the Chiri. Barno is awake. They was Pedar again. He is happy now. He is hungry. He wants his breakfast. Now read again and put the sentence in the correct order. That's the Jumle. او دغه جملو ته یو منظم ترتیب ورکړئ تاسو چې وکړئ دغه متن بار بار تاسو تکرار کړئ او دغه سوالونو ته چې کېږي ځواب پیدا کړئ So listen and take how تاسو غوږ ونیسئ او ټیک ورکړئ how old is Katie Katie څو کلن دی تقریبا 10 کلن دی صحیح ده and when is her birthday دغه کلیزه کله ده اپریل مارچ دا هم تاسو خپله وګورئ رضوان دی how old are you تاسو کلن یاستئ I am 9 زه 9 کلن یم where are you from د کوم ځای یاستئ I am from Egypt زه د مصر یم what's your favorite season تاسو د خوښې سیزن څه شی دی my favorite season is summer زما د خوښې سیزن چې کوم دی هغه سمر یعنی وړی دی so we use capital letters with countries ایو موږ کولی شو چې غټ یعنی حروف د هیوادونو د میاشتو او د نومونو سره استعمال کړو and we start a new sentence with capital letters اوس دلته موږ نوې جملې په غوړو تورو سره شروع کوو دلته Jamie is 10 Jamie کې لومړی توری کوچنی دی هغه موږ تاسې غټو she is from Brazil د برازیل څخه دلته د برازیل هم غټو I am from Spain د سپین څخه هم دلته I غټو Alex is from Brazil د Alex د برازیل څخه دلته موږ تاسې B غټو capital ته کوو as came from Thailand I came to Thailand څخه دلته is غټو it's hard in Australia دلته استرالیا ته موږ تاسې د A غټو یعنې په استرالیا کې اوس ګرمي ده he is from Egypt هغه د Egypt he غټو her birthday is in June د هغې کلیزه په جون کې ده نو چې غټو دلته جون صحیح شوه دا غټو so my weekend زما رخصتي ریډ یعنې زه په خپله رخصتۍ کې چې کوم ریډ کامکس د ټوکو کتابونه لولم کیبورډ دا ترسره کوم ډو جیمناسټیک د جیمناسټیک لوبې اجرا کوم پلی چیز یعنې شطرنج لوبې کوم فش کوم پلی باسکټبال ټیک فوټوز اینډ پلی والیبال دا شیونه کوم So anyway, I have got lots of fish زیات ماهیان مې نیولي دي common راځي مکس I don't like fishing مې نه خوښېږي I like reading مې خوښېږي fishing is easy یعنې ماهي نیونه اسانه ده you can read your book too تاسې کولی شئ چې د خپل کتابونه هم ولولئ okay I have got a fish ما یو ماهي ونیو wow it's a big fish دی یو غټ fish دی هیلپ مرسته راسره وکړه take a photo تصویر واخله Amy that's a great fish دی یو ډېر ښه ماهي دی mix we can have it for lunch کولی شو چې غرمې کې ځان ته پوخ it's time to go home اوس کور ته د تللو وخت دی let's play I like fishing مې خوښېږي so listen to the story again and repeat بیا تکرار کړئ so I you we they subject pronoun دی I like reading زما reading خوښېږي I don't like reading مې نه خوښېږي Do you like playing chess آیا تاسې د شطرنج لوبه کول خوښېږي Yes I do No I don't یعنې د he she it لپاره موږ تاسې does استعمالوو او د I we you they لپاره موږ تاسې do استعمالوو He doesn't like skateboarding یې نه خوښېږي Does he like playing chess Yes he does درود لاندې the girls likes or doesn't like reading comics
د نجلۍ د طنزیه کتابونه لوستل خوښیږي او که نه خوښیږي. Dad likes or doesn't like taking photos. د پلار د تصویرونو اخیستل خوښیږي او که نه خوښیږي. The boys don't like playing basketball. د خلکانو د باسکټبال لوبه کول خوښیږي او که نه خوښیږي. Moms doesn't like painting. د موم پینټینګ خوښیږي او که نه خوښیږي. So he likes playing chess. دغه د چیز لوبه کول خوښیږي. They likes skateboarding. د دوی skateboarding خوښیږي. She likes fishing. د هغې ماهینونه خوښیږي. And he likes playing volleyball. د هغه والیبال خوښیږي. Alexa, Lou, Fred, Max, Jake and Belly. Does he like fishing? آیا د هغه ماهینونه خوښیږي؟ Yes, he does خوښیږي. Does he like skateboarding? آیا د هغه skateboarding خوښیږي؟ No, he doesn't. نه خوښیږي. Does he like playing basketball? آیا بیسبال لوبه کول یې خوښیږي؟ No, he doesn't. نه خوښیږي. So that's okay. It's Alexa. Razo, Leo doesn't like fishing. Leo fishing نه خوښیږي. He likes skateboarding. دا خوښیږي etc. دې باندې تاسو هم تمرین وکړئ. So I'm happy. زه خوشحاله یم. It's the weekend. اوس رخصتي ده. Dad likes playing basketball. د پلار مې د باسکټبال لوبه کول خوښیږي. He likes playing chess. او د هغه د شطرنج لوبه کول خوښیږي. Mom likes playing tennis. د مور مې خوښیږي چې د ټینس لوبه وکړي. But I like fishing best. خو زما تر ټولو غوره چې کوم دی هغه ماهینونه خوښیږي. I'm happy. زه خوشحاله یم. It's the weekend. چې رخصتي ده. My family loves the weekend. زما کورنۍ د رخصتۍ سره مینه لري. We have fun all day. موږ ټوله ورځ سات تېروو. Mom likes drawing pictures. د مور مې د عکسونو یا تصویرونو رسمول خوښیږي. I like drawing too. زما هم رسامي خوښیږي. Dad likes taking photos. د پلار مې د عکسونو اخیستل خوښیږي. So we have got a lot to do. موږ زیات څه لرو چې ترسره یې کړو. نو face لاندې راځو بیا lesson 4 ته. phonics راځو. face, space, cat, bike, rope, stone یعنی جون پېښه کوډ. راځو لاندې let's play together. راځئ چې یو ځای لوبه وکړو. Me and you. I have got a kite. زه یو پتنګ لرم. And a skipping rope او یو پړی too. I have got a cube. زه یو کوب لرم. And a doll from space. یو ګوډۍ د فضا څخه. Look, it's got a purple face. یعنی مخې چې شو روانې شو. Skill time. lesson 5 ته راغللو. play the guitar. د ګیټار غږول. شوف ساده اخیستنه کول. کوک اخلای پخلای کول. پینټ رسمي کول. play the piano غږول. and visit family او کورنۍ د کورنۍ څخه لیدنه کول. what hobbies are popular in your country? وای کوم ذوقونه شوقونه ستاسو هیواد کې مشهور دي؟ My name is Kelly. اسما نوم کیلی دی. I am from the UK. زه د UK څخه یم. My friends have got a lot of hobbies. زما ملګري زیات علاقمندۍ شوقونه یا ذوقونه لري. They like playing computer game. د دوی خوښیږي چې کمپیوټر ګیمونه ترسره کړي. and watching DVD او DVD ګوري. My best friend is Janet. زما بهترین ملګری Janet. and I like doing sports too. زما خوښیږي چې ورزش ترسره کوم. Janet loves playing volleyball. د جیمي خوښیږي چې د والیبال لوبه ترسره کړي. but she doesn't like playing basketball. خو د باسکټبال لوبه کول یې نه خوښیږي. I love reading comics too. زما د طنزیه کتابونو لوستل ډېر خوښیږي. Hi, I am Noria. زه نوریا یم. I am from Spain. زه د سپین څخه یم. My friends like playing computer games. زما د ملګرو خوښیږي چې د کمپیوټر ګیمونه وکړي. doing sports او ورزشونه ترسره کړي. I don't like sports. زما ورزش نه خوښیږي. but I love music. او موسیقي مې خوښیږي. I like playing guitar. زما خوښیږي چې ګیټار وغږوم. and piano. My friends Sandra. زما ملګري Sandra. and I like traditional Spanish dancing. زموږ دغه د اسپانیا دودیزه نڅا خوښیږي. so we have dance classes every Monday. نو موږ هره دوشنبه د
د ډانس کلاسونه لرو. I'm Ismail, the Ismailium. I'm from Egypt. زه د مصر څخه یم. My friends like watching TV. زما ملګري خوښیږي چې تلویزیون وګوري. Listening to music. موسیقي واوري. I like watching football. زما خوښیږي چې د فوټبال لوبه وګورم on TV په تلویزیون باندې. And listening to music. موسیقي د غوږ ونیسم. My sister love painting. زما خور رسامۍ کول خوښیږي. And خوښیږي چې د تصویرونه رسم کی. And they like shopping with my mom. او د دې دوی خوښیږي چې زما د مور سره سودا اخیستنه وکړي. So read again and answer the questions. Does دا تاسو خپل غوړه د پاس ټاپیکونه چې دي د تاسو تمرین کوي په دې باندې کار وکړي او د لاندې پوښتنو ته ځوابونه خپل ورکړي. صحیح ده. Does Ismail like watching football? Yes, he does. So اوس لاندې راځو. lesson in match. what to do they like. دوی څه ډول دي. Evan, my, Bruno and Tenny. Billy likes playing volleyball. دای خوښیږي. read comic books. د کتابونه خوښیږي. playing basketball. Shania likes cooking. اشپزي خوښیږي. playing tennis خوښیږي. painting رسمي خوښیږي. Ding likes watching TV. د تلویزیون کتل خوښیږي. playing chess دغه and playing the piano. And Lisa likes painting the guitar. د ګیټار غږول خوښیږي. taking photos د عکسونو اخیستل خوښیږي. and shopping کیږي. I want pen friends. یو pen friend غواړم. I like taking photos. زما خوښیږي چې عکسونه واخلم. what do you like doing. کوم څه تاسو خوښیږي. Lisa likes taking photos. Write an email to Lisa. تاسو یو ایمیل ولیکئ. Complete the writing task on page of 19 کې چې کومه غدي غزه تاسو د شي کې بشپړی کوي. So we use an apostrophe to make a construction. دا یعنی موږ کولای شو چې apostrophe د لنډیز لپاره استعمال وکړو. لکه دلته چې موږ تاسو کوم شارټ فورم راکړی دی او فول فورم یې راکړی. دا د تاسو خپل کار وکړئ. دا هم تاسو خپل په دې باندې کار وکړئ. So my things ما شاین computer, TV, DVD player, CD player, MP3, camera, turn on بندول او خلاصول. UI Amy, can you turn on the TV please. آیا تاسو کولای شئ چې تلویزیون بند کړئ. Max, watch this. دا وګوره. Max, no, I like my book. زما کتاب خوښیږي. Amy, your book is boring. تاسو کتاب هستکونه ده. Max, no, it isn't. نه دی هستکون. So how can I use your computers. آیا کولای شم تاسو کمپیوټر استعمال کړم. Yes, you can. Have you got a school project. آیا تاسو د مکتب کومه پروژه لرئ. Yes, it's about space. د فضا په اړه ده. Leo, I think it's broken. فکر کوم چې دا خراب شوی. My book is about space. ما کتاب د فضا په اړه دی. Holly, okay, you can read it. تاسو لوستلای شئ. Okay, صحیح ده. Can I have my book. آیا خپل کتاب ورکولای شئ please. No, it's great. ډېر کتاب دی. Norazo, this is your CD. That's our computer. That's their CD player. Can I use your camera. آیا تاسو کیمرا استعمالولای شئ. Yes, you can or you can. یا تاسو نشئ استعمالولای. So is this your computers. آیا دا تاسو کمپیوټر دی. Yes, it's our computer. دا زموږ کمپیوټر دی. Is this your dog. دا طریقه به استعمالیږي. You were right. Our dog is small. زموږ سپی کوچنی دی. And your dog is big. او ستاسو سپی غټ دی. Is this your MP3. No, it's my MP3. That's my MP3 ده. Can he have dinners at our house. آیا کولای شي هغه زموږ سره ناشته وخوري په کور کې. Yes, he can. هغه کولای شي. Can I use your computers. آیا کولای شم تاسو کمپیوټر استعمال کړم. No, you cannot. تاسو نشئ کولای. Can we listen to our CD. آیا کولای شئ چې موږ خپل CD ته غوږ ونیسو. Yes, you can. تاسو کولای شئ. So grammar and saying ترازو. Open the window. کړکۍ خلاصه کړئ یا کړکۍ خلاصول. Help me with my homework. سره مرسته کول. Turn off the CD player بندول. Close the door. دروازه بندول. Turn on the television خلاصول. Put on your coat. The coat اخیستل. So
Can you open the window آیا تاسو کولی شئ چې کړکۍ خلاص کړئ؟ It's rainy today. نن هوا لمریزه ده. It's rainy today. Can we watch TV یا DVD کتلی شو؟ It's rainy today. Can we play our new CD یا نوی CD غږولی شو؟ It's a rainy day. Can we watch TV آیا موږ کولی شو ټلویزیون وګورو؟ Can you watch a show with me آیا تاسو کولی شئ چې زما سره یو شو وګورئ؟ It's rainy today. نن هوا باراني ده یا لمریزه ده. Can we play out in the sun آیا موږ کولی شو چې بهر لمر ته لوبې وکړو؟ It's sunny today. Can we have a lot of fun آیا موږ دې سره تیری کولی شو؟ Can we run and can we play آیا موږ منډه وهلی شو او لوبې کولی شو؟ Can you play with me all day آیا تاسو ما سره ټوله ورځ لوبې کولی شئ؟ It's a sunny day. نو راځو فونیکس car, park, shark, star, scarf. So we are in the car. موږ په موټر کې یو. After playing in the park وروسته له هغې چې موږ پارک کې لوبه کوله I have got an orange scarf. زه یو مالټي رنګ کلابند لرم. I have got a Tony shark او ټوني شارک هم لرم کوچنی مې. Start چې شی art شروع کول ته شوه او art forum star and shark دا تاسو خپل چیږي تمرین کوئ. راځو سکیلز ټایم د مهارتونو وخت ده. سټیکر د راځو سټیکرز پوسټر کامکس پوسټ کارت بینډیج پټۍ اینڈ شیلز او دغه شیان ته ویل کېږي. د تاسو تصویر کې چې وینئ اور کلیکشن نو دې کې چې دی آی لو فوټبال زما فوټبال خوښیږي اینڈ آی هاف ګاټ ا کلیکشن اف فوټبال او زه د فوټبال یعنې هغه مجموعه لرم. سټیکرونو I have got 60 stickers. The sticker لرم and they are in a special sticker. دوی ځانګړي چې دي sticker دي and my friends have got stickers collections. زما ملګري هم د sticker یو مجموعه لري. I give my friends some of my stickers. بعض stickرونه خپل ملګرو ته ورکوم and they give me some of their sticker او دوی بعض خپل stickرونه ماته راکوي. I have got a great collection of bandage د پټۍ یو ډېره ښه مجموعه لرم. I have got 50 bandage 50 پټۍ لرم. They are from scarf دوی له برین څخه دي on the bedroom wall د خوب کوټه په دیوال باندې. I wear the bandage دغه بینډیج اغوندم on my family jacket په دې جاکټ کې. Boys and hats so they are really cool. دوی ډېر ښکلي دي. My brother and I have got a collection of comics. موږ د کتابونو یو مجموعه لرو. We have got hundreds comics. موږ زر یعنې سل د ټوکو کتابونه لرو. We like reading comics. موږ خوښېږي چې طنزیه کتابونه ولولو because they are very funny ځکه چې دوی ډېر جالبه دي. Our comics are in our bedroom کې دي. Our dad buys us 2 new comics books every Saturday. یعنې زموږ پلار موږ ته هره یکشنبه 2 کتابونه اخلي. دا تاسې خپله در سره ولولئ. صحیح شوه. راځو لاندې lesson and match. what do they collect دوی چیرې ټولئ؟ John, Lisa, Tom and Emma, Jenny. Look at the picture. تصویرونه ته وګورئ. ask and answer questions. Has John got collections آیا دا هغه مجموعه لري یعنی هغه د شیانو how many shells has she got هغه څومره د شیان نیولي دي لري. yes he has got a shell of collection. he has got 100 shells یعنی سل شیلونه لري. look at the punctuation mark تاسو وګورئ. have you got a lot of comics آیا تاسو زیات comics لرئ. we have got a DVD player هم لرو. a camera and computer او computer. دا تاسو خپل ځان سره ولیکئ. so fluency time بخې زما ستونی لږ یو څه خراب دی. I love playing football. زما د فوټبال کول خوښیږي. I don't زما نه خوښیږي. I prefer playing tennis.
یعنې زه د غوره بولم چې ټینس لوبه وکړم. No, I don't. I like tennis. زما ټینس نه خوښېږي. I don't like skateboarding. زما skateboarding نه خوښېږي. Neither I do I. زما هم نه خوښېږي. I like playing volleyball مې خوښېږي. Great, so do I. زما هم خوښېږي. دغه تمرین تاسې هم ترسره کړئ. صحیح شو. لکه play tennis, fish, take photos, paint, play computer games, play chess, keyboard, and read comics. Okay, I like playing tennis. No, I don't like fishing. I like playing chess. So do I. Neither do I. دا تقریبا تاسو تمرین ترسره کړئ. راتلونکي کې به بلې برخې باندې موږ تاسې کار کوو.